السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورون محترمینو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم زموږ د ټي سی اف جي چینل ته. او ورون محترمینو نوې ویډیو دې باره کې ده چې څنګه کولی سم چې موږ د فیسبوک کوډ رانه هېر سوی، یعنې فیسبوک ته مو کوډ ورکړی، کوډ یې رانه هېر سوی، څنګه کولی سو بېرته فیسبوک خلاص کړو. نوې ویډیو دې باره کې ده، یعنې کوډ موږ سره موږ فیسبوک جوړ کړئ څونې وخت، یعنې یو کال څو کاله مو تېرې کړ په شي کې فیسبوک کې، نو بعد هغه فیسبوک رانه ورک سو یا موبایل مو خرڅ کړئ یا فیسبوک کوډ رانه هېر سوی و، نو څنګه کولی سو بېرته هغه کوډ پیدا کړو، بیرته تازه کوډ ورکړو یا بیرته د څنګه خلاص کړو هغه فیسبوک. نو نوې ویډیو دې باره کې ده. که مو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، موږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټې نشان هم کېکاږئ تر څو چې زموږ هره نوې ویډیو له ټولو نه مخکې ورته در ورسېږي. نو زه ویډیو شروع کوم. نو له ټولو مخکې تی به ولاړ سئ دغه ته یوټیوب چینل ته، او همدغه ته به ولاړ سئ رښتیا هم فیسبوک ته به ولاړ سئ. کله چې فیسبوک ته ولاړئ نو دلته به څه سره غواړئ چې تی دلته خپل نمبر ورکړئ او دلته خپل کوډ ورکړئ. نو تی سره نه کوډ سته او نه نمبر سته، تی به څه شي درکوي، یا به نمبر در سره وي کوډ به در سره وي. دلته به تی څه شي ورکوي، دلته به تی ډایرکټ راځئ، دلته فارګیټ پاسورډ دغه اپشن ته به راځئ. نو دې اپشن ته کله چې رالئ په دې هم چې کله کلیک وکړه نو تی ته به داسې یو بل انټرفیس راسي. نو داسې دلته تی ته یو بل انټرفیس راسي، دغه دی، زه دا عکس دې خوا ته راولم. نو دلته تی یو انټرفیس راځي، دلته به تی خپل دغه ورکوئ، یعنې دلته به خپل د فیسبوک نوم ورکوئ، یا به نوم ورکوئ، یا به ایمیل ورکوئ، یا به نوم ورکوئ. نمبر ورکړئ هم صحیح دی، خو زه خپل د فیسبوک نوم ورکوم. نور احمد، د احمد ما د ای نه ده ورکړې، نو فاصله علیزی. نو بیا دلته بیا په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې اپشن باندې کلیک وکړه نو دلته به تاسو ته نور اپشنونه راسي. دا وګوره تی ته دلته ورته وګوره، دلته ته د نور احمد علیزي په نامه داسې ډېر فیسبوکونه درته راځي. نو تی به د یوه سره کار نه لري، کوم یو چې ستی هغه فیسبوک یې د ځان فیسبوک، تی به په هغه فیسبوک باندې کلیک کوئ. مثال زما فیسبوک دغه دی، صحیح شو. زه په دې فیسبوک باندې به داسې یو کلیک وکړم نو ما ته به دغه عکس درسره خواته کوم ورونو، کوم خوښه کمنټ کوم چیرې خوښه نه وله دا عکس به نور ویډیوګانو سره یې کوم، او چیرې خوښه نه ده چې دا اوس خواته کوم. نو که دا وګوره ما دې په دا دوه نمبرو باندې ما دا فیسبوک جوړ کړی دی، یعنې دا دوه نمبرونه ما خپل د فیسبوک سره کنیکټ کړي دي. نو زه کله چې په دې کلیک باندې په دغه ځای باندې کلیک وکړم نو زما دغه دوه نمبرو ته ماته میسج راځي، هغه کوډ به ما سره دلته غواړي. وګورئ اوس دلته زما دا دوی نمبر دی، اول نمبر بند دی، دا اول نمبر چې دی دا بند دی، او دا نمبر چې دا اوس موبایل کې مې دی. نو دلته ماته وایي دی موږ په رقمي کوډ دې شمارې ته لیږو د دواړو ته، نو تی هغه دلته ورکړئ. نو اوس ماته به کوډ راسي، یو منټ صبر کوو. دا مخکې ور ما ټرای وکړئ، اوس به نوی راسي. फिर मैसेज से थोड़ा सा शायद रागल है. شعورونو دغه به یې ورکړو ټرای به کړو چې څنګه دغه کېږي که نه کېږي. شو دې نوی زما خیال راغی. دا دی 239 نو بیا به راسي په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړه نو بیا تی ته داسې اپشن درځي، بیا به تی هېڅ کار نه لري، فقط بیا په دغه ځای باندې یو کلیک وکړئ. دلته ستاسې سره غواړي تی نوی پاسپورټ ورکړي، یعنې نوی کوډ چې خپل فیسبوک ته ورکوئ هغه دلته ورکړئ. نو زه اوس دلته ویډیو سکیپ کوم او کوډ ورکوم ځکه چې موږ فیسبوک بیا څوک هیک نه کړی. نو کله چې کوډ ورکړئ بیا به تی ته داسې یو یو اپشن درته راسي. نو لوډینګ باندې روان دی، د لوګینګ ان، نو داسې روان دی. یو څو منټ صبر کوو، فیسبوک هم به انشاءالله خلاص شي. نو دا دی په خلاص انشاءالله. وګورئ زموږ فیسبوک د نور احمد په نامه خلاص شو.
نو اوس ورونو محترمینو کوم چیرې دغسې د نورو خوندورو ویډیوګانو دپاره د فیسبوک نوم څنګه بدل کړو د فیسبوک نمبر څنګه بدل کړو دغسې نورو خوندورو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ په څنګ ورسره د ګنټې نښانه هم چیک کړئ او که غواړئ چې کوم سوال لرئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره فالو او لایک کړئ د خدای په امان ښه وخت